د خدای یې دې موږ خپل کاروبار نه پرېږدي. دا خلک ګوره موټران د شورمان څخه باسي په زور. اوس لاره بنده کړې ده، وجدي ناست چې په شورمان کې موټران باسي، د شورمان څخه موټران باسي. دا زموږ طالبان، دا زموږ مجاهدین په زور د خلکو څخه موټران باسي، په زور په دغه باندې خلکو څخه موټران باسي. موږ څه وکړو؟ چا ته وایي پر چا وژاړو؟ خپل کاروبار ته هم نه پرېږدي، خپل ژوند زندګۍ ته هم نه پرېږدي، پر دنیا مشي ته نه پرېږدي. دا اوس موټران باسي، وایي زه پلانکی مجاهد یم، بل زه پلانکی مجاهد یم. خدای په لیاز دا اوس څنګه ژوند دی؟ دا څنګه زندګي ده؟ موټران باسي. شورم صاحب اوس ما لاره بنده کړې ده. مال چې دلې مې ونه ولي، قسم خدای که سړي ته موټر ورکړم، قسم خدای که سړی راسو باسي، ما خو څه په سوال نه دي پیدا کړي پیسې، نه ما څه په بل لار پیدا کړي دي، خاص مې په تڼاک پیدا کړي دي. ول موټران باسي. موږ څخه خدای څوک د چا غور نه اوري په افغانستان کې، نه څوک د چا په حال ځان خبرې. دا دې راغلي چې اوس وروره موږ څه وایو؟ پر چا وژاړو؟ چا ته ووایو؟ دا چې وروره موټران باسي د 5مې اوزې امیر کشف دی. موټران باسي د خلکو څخه پر چا ته ووایو؟ پر چا وژاړو؟ څه وکړو؟ چا ته ورشو؟ دغه موټران درولي چې په شورمانو کې دا رینجر دی، وغه